ها بسم الله الرحمن الرحیم. شروع خو وای په کلمونه موقع ځکه اولنې ناڅاپي د سید الله بای په دیره کې اوري او د دې ټپې نه به وکړو دنیا د یار د سر هزار شاوري وي دنیا میش یو یاران کله کله وي په ناڅاپي کې مونږ سره اولنې ناڅاپي سید الله بای د دیرې نه سٹارټینګ مونږ کوو. مونږ سره سید الله بای دی دا سلسله به ان شاء الله چلیږي. مونږ سره بای په سید الله بای د کیمرې نه شاله دی خو کیمره ما ځان له ځکه دغه کړ چې سٹارټینګ ما وکړو. متمم لالا دی زمونږ صدر صاحب د بختیار استاد هغه خو بخیر کا کیمرې له ځان نشو کوي خو ټپه غزل سندره شعر دا به پکې وایو او دا ویډیو چې ان شاء الله شیر شي فیسبوک له درشي نو بای کمنټ لایک شیر ټول ملګرو له سلامونه کوم. د اختر علي بای چې څومره د فیسبوک ملګري دي نو هغه تقریبا ټول کلیوالم دي او زمونږ هم ملګري دي. زما له طرفه هم ټولو کلیوالو له ملګرو له سلامونه او زه به یو غزل ووایم. ارشاد دا غزل چې کوم دی نو زما خپل دی نو امید دی چې خوښ مو به شي. میرات مړی زندگی ده میرات مړی زندگی ده په سور اور باندې ما کړې زندگی ده. او ارشاد یار زبردست. وحشت بلا روتې د پخار کې وحشت بلا روتې د پخار کې ما صادر کې رانغاړلې زندگی ده. ننو مونږ به کني هم کني مړه کیږو ننو مونږ به نو هم کني مړه کیږو ننو مونږ غني کړې زندگی ده او نه نجی دلته نه کیږي زمانه نه نجی دلته نه کیږي زمانه دلته پړو کې تړلې زندگی ده. او دغه خلک چې ترګیر چا پیره تاو دی دا د امیر صاحب لري ډالۍ وي صدر صاحب لري ډالۍ وي دغه خلک چې ترګیر چا پیره تاو دی دغه کس جوړې راوړلې زندگی ده. او ارشاد یار د غریب لاس کې د زرو روپو نوټ امیر صاحب د شیخ لغوت کې راځي وای د غریب لاس کې د زرو روپو نوټ داسې لاس کې ممروړلې زندگی ده. او ایستومانه ته خو ډیر زری شوي ایستومانه ته خو ډیر زری شوي ایستومانه ستا زړه ستړې زندگی زبردست یاره خط دې پې کړی زمونږ بای په ناڅاپۍ کې اولنۍ غزل تاسو ټولو له په فیسبوک چې کوم ملګري دي زمونږ او پیجونه هم زمونږ دغه جوړ کړي دي سید الله بای نو ډېرو له خو به علم و چې ورسره شاعري هم کوي خو زمونږ ډېر د کار سړی دی زمونږ د تنظیم چې کوم جوړ شوی جلسې اجري نو ډېرې قربانۍ پکې ډېرې هلې ځلې کړي دي او ماشاءالله ورسره شاعر هم دی. نو دا اولنۍ غزل زما په پیج باندې به راشي د فیسبوک په لاره نو زه متمم لالا دغه کومه چې بای شعر پکې وایي که ټپه پکې وایي که کار څه پکې وایي که بیخي پکې څه نه وایي نو کنځل دې پکې ځان پسې وکړي چې ماله خو بیخي څه نه راځي دا خو به ماله پته وه او صدر صاحب به مور پسې نمبر دی نو دا داسې خو نه ده. دې مثال د ناڅاپۍ دی وایي به پکې چې څه پړی دي ما خو پکې دله شعر دنیا د یار د سر هزار شه دنیا میشي یاران کله کله وي داسې چې څه دله یاد وي نو زه متمم به ایله دغه کوم ښه بالکل بس زه ټولو مرګونو د ستا د فیسبوک ملګري شو دا زموږ ټول د یو کلي خلک یو صحیح زما له طرفه چې کوم دی نو ټولو کلیوالو ډېر دوا سلامونه نیکې هیلې احترامات او زموږ د کلي دا شډل بډل خلک او پښتانه خلک ټول له زما طرفه سلام. صحیح ده. صدر صاحب له وایي دغه کوو صدر صاحب خو به کیمرې په دغه نه راځي لغونه کې شرمیږي ځکه نو انشاءالله موږ به ولا کوشش کوو دغه به کوو چې تاسو له مینوالو له او زمونږ چې کوم درانه او خواږه ملګري دي هغوی له څه داسې ډالۍ کړي دي خو ورسره ډېر څه متل هم دي مثال شعرونه هم دي ټپې هم دي او دا ده چې څه به وایي نو د کیمرې په پناه به وایي نو کیمره به مونږ درې واړه ځان له ونیسو خو صدر صاحب به پکې ځای صدر صاحب ارشاد چې په مخې وي پرتې د هر چا لیاړې واه ارشاد یار زبردست د هغه نه د وفا کارونه غواړي نو زبردست یار اسوام چې سپي جوټګي څوک یې نه خوري او کنه ټوله ورځ کمیزې ویا انغاړي ارشاد یار دا هغه نه دي دا په تورو رنجو تورې دي وخو
آشنا هغه سترګې نورې دي زبردست یار دا هغه نه دي دا په تورو رنجو تورې دي وهوږ آشنا هغه سترګې نورې دي سترګې خو ډېرې لاړې رالي زبردست یار سترګې خو ډېرې لاړې رالي زبردست وزې چې خوړلې یم د زړه غوښې مې سپورې دي زبردست یار وهوږ آشنا هغه سترګې نورې دي زبردست یار دا هغه نه دي دا په تورو رنجو تورې دي وهوږ آشنا هغه سترګې نورې دي زبردست یار والسلام ډیره مننه په الله ګران شي والله دې زمونږ دپاره او ټولو وروڼو ملګرانو مسلمانانو دپاره ښاد او آباد ساتي او زمونږ اولنۍ ناڅاپي ده په الکوس کې نو چې څه غلطیانې پکې شوي مثال خبرو کې یا دغه کې نو بخښنه غواړو معافي غواړو او چې چا خوښی نو کمنټ پې ضرور وکړئ انشاءالله او نو انشاءالله موږ به راځو ویډیوګانې موږ مسافر یو مسافرۍ د وار چې موږ د زړه خوشحاله وو چې تاسو هم خوشحاله یو موږ هم خوشحاله یو ډېره مننه والسلام